یاره خانه دا غوږ دې نږدې کړی وای خبره مې درته کوي ته رانږدې یې نو پر ما دا خبرې داسې غمیږي دغه د غوږ پردې مې د سیسټم سره پرې شوې چې ټول نیکې خبرې سره یې راکوي داسې یم چې د خولۍ لا پر سر نشم کولی دا ولې څه راسوي جوړه نو د زه ستاسو من خاش صاحب ته پوهېږې ستا خبرې چې ما ته څونه تکلیف راکوي نخاش صاحب ما باید ستا خبرې ته خپل سترګې څه روڼې کړې وای سترګې مې سره نه روڼېږي دونه درنې دي لکه د کابل غرونه چې پراته وي ته څه مچان وژنې نو خانه وپوهېدلې زما خبرې مې دا درته کولې خو زما په خبرې سر خلاص که ته پله دغه زما پر پزه باندې مچ ناست و 2 ساعته کېږي چې اوس هم ناست دی ما ویل که تکلیف نه و دغه به دې پله دا لاس په تېر کړی وای دا مچ به دې سره لوځولی وای هېڅ مې د لاسه نه کېږي چې دا مازې وچې ته حرکت ورکړم دغه مچ وشړه هم به دې ثواب سي دا زما پر لاسو لکه دغه غرونه چې پراته دي دغه نیمچې د لاسه نه کېږي چې د خالي ګوته وښورو هم به دې ثواب سي دا زما په پزه چې دا مچ ناست دی داسې اتڼ راته کوي سترګه مې څلور کېږي د لاسه مې نه کېږي چې ویې شړم دغه ځواني را سره وکړه دغه زما مچ دی چې خپل پسه والوځوه تا خو پر پزه دې مچ ناست دی د لاسه دې نه کېږي زما پر تندي ګرسره کې مېږیانو لاره جوړه کړه په دا یوه جوب کې مې خوږ پلمېټ دی دا یوه جوبه څه مېږیان راځي دا بل جوب ته دا پلمېټ وړي دنه مې پر تندیانو مېږیانو لاره جوړه زه اوس هم مېږیانو ته غږ نه شم کولی چې پروا نه کوي مېلمانه ته راولاړ شې زما د پیسې مچ وشړه زه که یې پلا ولاړېږم نو بیا که ولاړ شم دا مېږیان سره به ځان یې پلا خلاص کړم پرون راهیسې مې په جیب کې دي دونه ډېر دي یاران تاسو څومره ډېر بې ادبه یاست دونه ډېرې خبرې کوئ لکه راډیو چې چالان دی نو پرون راهیسې نه یو مېږیان دومره چیر سي دغه هم د لاس نه کېږي چې دغسې پسې واخلمه تاسو راسئ ما سره خبرې کوئ درواز چیرې ونه بدخوابۍ شپې نه ځي هم خوب مې لیدی په دا خوب کې مې ډوډۍ ته پرته ولا نه مې وخوړل د لاسه مې نه کېده چې خوړلې مې وای او متوکل صاحب رښتیا وایي دا ډوډۍ پر دې راپه یاد کړله هماغه ورځې یو ځای دا تېره او تا تللې ومه یو چا مخ ته د پتنوس راته ایښی و دا خوشبویي یې د دماغه پورې تلل کباب ما ته کتل ما به کباب ته کتل نو تا واورېدله نو ما که دا کباب راله خپله راپورته شوله خولې ته خلابي وخورم کنې زما خو دغونه په وسه نه وه پوره چې خالي داسې سیخ دا کباب راپورته کړم ویې خورم نو د غرمې څه دا د غرمې د ډوډۍ وخت و چې دسترخوان راووته پتنوس راورسېد د غرمې څه تر دارۍ کې ماښامه پورې ما او ده سره کتله نه دی راپورته کېدی نه زما د لاس کړه چې ما راپورته کړی وای زما او د پتنوس د مابین د کبابو د مابین پښې راله نصیب یې څه و پښې ویې وړل ماښام نو ویې خوړله یا پلا مې په نظر کې راوڅرخېدله سړی راسه پسې واخده پښې بېرته چې مې فکر والی سړی د لټۍ خو خپل یو حد لري خپل یو اصول لري بارۍ مې بېرته پرېښوله سړی د لټۍ اصول مات نه شي او د دا ډوډۍ د کبابه زما مې خبره راپیدا شوه په جیب کې 1000 افغانۍ راسره وې سړی ولاړ به سي بازار ته نانوای ته بار سي کباب ما به ډوډۍ موډۍ به راواخېست سټریټ په څامور کې ورچې مې فکر وکړي سړی چې تا ته دونه زیات د دوکاندارانو سره شیان راخې دونه جنجال په واسه نه کېږي د ځای نشته سړی دا به اوس د بازار ته څنګه ځي یا به ستا کیسه غوښته تا واورېدله ته هم راته ګوره سړی پلا به ورځي نانوای سره به ډوډۍ راخې بیا پیسې د جیبه راکاږي ودرځېدم سړی ښه چې پر ځای ناست یم شور یې نه چم غږ سو یو څوک وایي چې راسئ ډوډۍ خورو او نه دی متوکل صاحب دا ستا په دماغ کې چې ته وږې دا ستا په دماغ کې ګرځي د لوږې خبرې او نارې دي په دماغ کې ټیپ دي ته وایي یو څوک نارې وي په دنیا شی نشته هم که بیا هم هغسې نه ډوډۍ د زړه غږ د زړه سوی نو بیا دې تاسې ډوډۍ نه راسئ چم ژوول غواړي خوړل اوس پروژه موږ لاس ګولې جوړو دونه د لاسه نه کېږي په پیپ کې اتومات راسي اتومات چې خولې ته ورسېدله ژوول لا نه غواړي بس میده میده یې سیده معدې ته ماشه چې اتومات لاړ شو معدې ته یا د لاس موږ و یارانو دا رقم نوم نه کېږي والا به ګوړې به ته زما پر ځای دوې ګولې کوې خوره به ګوړې به دی زما پر ځای کوي بیا به زه یې ګوړې سس پر ځای خوراک کوم هغسې غمیږي په وسه مو نه کېږي چې ویې خورو غمیږي راباندې یاره دا دې ښه خبره وکړې
دا رقم کې ما ډوډۍ به چالسي ما موږ له ستړي کېږو راځئ چې یو سره ته وکړو دا مچان ته به پلان جوړ کړو چې دا مچان خپله اتومات موږ ته داسې ایسته کېږي نه دی یخي به نیک د لاسه کېږي هلته مشاهده چېرته زما خو نیک انډیوال لاندې شیره د لاسه کېږي دا مشت څوګه هلته م راغلی ایسته کېږي ما شیله منې که دا واسه کېږي زه خو بالا به خپله وروره دلته بېدېږم نه به دلته بالا کور ته نه ځم دنیا بېږم چې ته شی په واسه نه کېږي زما هم بالا نه کېږي زه هم بالا یو ځای بېدېږم